د ننګرهار څخه تازه او خوندور خبر راغی. دوستانو پریس نیوز چینل ته ښه راغلاست. په دې هیله چې روغ رمټ به یې. ننګرهار کې شاتو بې مخینې تولیدات کال 350 ټنه شات سوي دي. ننګرهار کې تر نورو ولایتونو ښه شات تولیدیږي. ننګرهار کې د شاتو مچیو روزونکي او تولیدي شرکتونو څښتنان د شاتو د سږنیو تولیداتو خورا خوښ دي. دې ولایت کې د شاتو تولیداتو په برخه کې سږکال د نورو کلونو په پرتله څو چنده زیات شات سوي دي چې 350 ټنه تولید دی. د شاتو مچیو روزونکي وایي د مچیو روزنې برخه کې ورته دا تیر څو کاله ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوي او د مسلکي روزنې لپاره هم وسایل ورکړل شوي دي، نو ځکه د شاتو تولیداتو کې زیاتوالی راغلی دی. شاه محمود د شاتو د مچیو روزنې او تر 315 پوټیو پورې مچۍ لري چې د روزنې لپاره شپه او ورځ زیار ګالي. هغه وایي که څه هم ځینې ستونزې لا نه دي حل شوي، مګر بیا هم د تیرو کلونو په پرتله د شاتو تولیدات ډېر زیات شوي دي. شاه محمود جاج نیوز ته ویلي دي موږ د پلرونو په همدا کسب دی او هر وخت 40 پیټۍ مچۍ لرو. اوس هم زه 15 پیټۍ مچۍ لرم او روزم یې سږکال ښه دی، یوازې زما 20 منه شات سوي دي. دا د تیرو کلونو نه ډیر دی. اوس ښه دی، حکومت وسایل راکړي دي او د ځای په مهیا کولو کې مرسته کوي. بل ننګرهار د ګلانو او سرسبزیو له مخې ښه او مناسب ولایت دی. د ننګرهار ولایت مقام د رسنیو دفتر د رسمي معلوماتو له مخې د ولایت کې د شاتو مچیو 300 فارمونه شتون لري چې په دې کې لسګونه کارګر په کار بوخت دي. لا په زړه پورې خو دا ده چې دلته یو شمېر ښځې د شاتو مچیو روزنه کوي او له دې لارې خپلو کورنیو ته حلاله ډوډۍ ګټي. زربیبي یو له هغو ښځو ده چې د شاتو مچیو نږدې 20 پیټۍ لري او له للمې ځمکه یې په بارانونو پسې ګرځي، داسې د ګلانو په سیمو ګرځي.